ولسمشر غني ترکیې هېواد ته د څه لپاره تللی؟ هلته یې له چا سره وکتل او څه یې وویل؟ مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر اشرف غني په ترکیه هېواد کې د دغه هېواد پانګوال دې ته وهڅول چې په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې پانګه اچونه وکړي. د ارګ له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني پرون مازدیګر د ترکیه استنبول ښار کې د یاد هېواد د بهرنیو اقتصادي اړیکو بورډ رئیس نیل اول پوک سره او د ترکیه او افغانستان د سوداګریزې شورا رئیس سلیمان سیلیب سره وکتل. په دغه لیدنه کې ولسمشر غني په افغانستان کې د قانونو د برېښنا ترانزیت او سیمهییز اتصال په برخه کې د پانګونې فرصتونه تشریح او ترکي پانګوان په افغانستان کې په اړوندو برخو کې پانګې اچونې ته وهڅول. ولسمشر غني د دغې لیدنې پر مهال زیاته کړه د اورګاډي پټلۍ او د سیمهییز اتصال په برخه کې پانګونه له ترکیې او د سیمې سره د افغانستان د نښلولو سوداګریزې راکړې ورکړې لپاره ارزښتناکه ده. ولسمشر غني همدارنګه د افغاني محصولاتو لکه جلغوزیو، پستې، بادامو، چارمغزو او نورو د ارزښت زنځیر پر ایجاد پر ټینګار وویل. موږ باید په دې برخه کې تخنیکي ظرفیت لوړ کړو ترڅو زموږ صنعتکاران په نړیوالو معیارونو برابر توکي بسته‌بندي او صادر کړای شي. د ترکیې هېواد د بهرنیو اقتصادي اړیکو د بورډ رئیس ولسمشر غني ته د ښه راغلاست پر مهال ترکیې ته د هغه په سفر خوښي وښوده او د لویو انکشافي پروژو د قانونو ترانزیت، برېښنا او سیمهییز اتصال په برخو کې پانګونې ته تیاري وښوده او ژمنه یې وکړه چې ترکي پانګوال او شرکتونه به په اړوندو برخو کې پانګونې ته وهڅوي. د یادولو وړ ده چې ولسمشر غني د لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د استنبول په پروسې اسیا زړه کنفرانس کې د ګډون لپاره ترکیې هېواد ته تللی دی چې هلته به وینا هم وکړي او همداراز د بېلابېلو هېوادونو له یو شمېر مقاماتو سره به کتنې هم ولري. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو مو را سره تر پایه پورې کتلی وي. کومو ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو دوستانو سره یې هم شریک کړئ. مننه.